سلامونه ستړي مشئ. جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که چیرې ستاسې لومړی ځل داسې دغه چینل ته راغلي یاستئ او ما ګورئ، نو زما نوم ظریف سنګر ده او په دې چینل کې د جرمني ژبې د ګرامر او اړینو اصطلاحاتو په اړه خپرونې جوړوم. که چیرې تاسې د جرمني ژبې زده کوونکي یاستئ، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو د موږ له خپرونو نه ګټه پورته کړئ. د نن ورځې خپرونه د داتیف په اړه ده. په دغه برخه کې اکثره زده کوونکي ستونزه لري. داتیف د جرمني د ژبې یو له ستونزمنو ګرامرو څخه ده. په دې خپرونه کې موږ زده کوو چې داتیف څه شی ده، د داتیف آرټیکلونه کوم دي، داتیف چیرته او څنګه کارول کیږي. نو د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. بیرته په خیر راغلی. د جرمني د ژبې اسمي قضیې څلور وي، یعنې یو نوم سره یې آرټیکل، د هغې ضمیر او صفت. په دغه څلورو حالتونو کې راتلی سي چې نن په داتیف باندې خبرې کوو یا د داتیف حالت باندې. واس است داتیف؟ داتیف څه شی ده؟ په جمله کې نامستقیم مفعول ته داتیف ویل کیږي. نامستقیم مفعول په دې معنی چې یو عمل مستقیما په دغه مفعول باندې ترسره سوی نه ده. د بیلګې په ډول احمد رئیس ته ایمیل لیکي. په دغه جمله کې احمد فاعل ده، یعنی د عمل ترسره کوونکی ده. لیکل فعل ده. ایمیل مستقیم مفعول ده، ځکه د لیکلو عمل په ایمیل باندې ترسره کیږي. دا مستقیم مفعول ده. او چاته لیکل کیږي؟ رئیس ته. رئیس نامستقیم مفعول ده. دغه نامستقیم مفعول ته موږ وایو داتیف. مخکې دې نه چې په جرمني ژبه کې مثالونه کار کړو، راځئ چې لومړی د داتیف آرټیکلونه زده کړو. په نومیناتیف کې موږ دغه آرټیکلونه لرو: نارینه، ښځینه، خنثی او د جمع حالت، همدارنګه معین یا بشتمته، نامعین یا اونبشتمته او منفي آرټیکل. دا ټول په دغه ډول دي. په داتیف کې نارینه آرټیکل معین حالت کې ډم کیږي. ډیا ډم ته تبدیلیږي. ein einem ته تبدیلیږي. kein keinem ته. ښځینه آرټیکل کې دی der کیږي. der. eine کیږي einer. einer. keine کیږي keiner. keiner. خنثی آرټیکل چې das ده په داتیف کې کیږي dem. ein کیږي einem. einem. او kein کیږي keinem. د جمع حالت کې دی den ته تبدیلیږي. اون بشتمته یا نامعین آرټیکل نه لرو او keine keinen ته تبدیلیږي. د بیلګې په ډول der Mann په داتیف کې کیږي dem Mann. die Frau کیږي der Frau. das Kind کیږي dem Kind او die Kinder کیږي den Kindern. den Kindern. هم آرټیکل تغییر کوي، هم د نوم په آخره کې یو ان اضافه کیږي. دغه مسئلې ته مو پام وي چې په داتیف کې په جمع حالت کې نوم یو ان اخلي، خو که چیرې په نوم کې له مخکې نه یو ان وي، بیا ضرور نه ده چې تاسې بل ان ور اضافه کوئ. د دغه زده کول ستونزمن ښکاري. اوس دا څنګه زده کړو؟ یوه اسانه لارې دا ده. که تاسې په غور سره پام وکئ، په داتیف کې نارینه او خنثی آرټیکل ام اخلي. ام. لکه dem Mann, einem Mann, keinem Mann. یا dem Kind, einem Kind, keinem Kind. د ښځینه نوم آرټیکل په داتیف کې ای اخلي. لکه der Frau, einer Frau, keiner Frau. د جمع حالت کې بیا داتیف آرټیکل ان اخلي. لکه den Kindern, keinen Kindern. یعنی د نارینه نومونه او خنثی نومونه آرټیکل په ام باندې ختمیږي، د ښځینه نومونه آرټیکل په ای باندې ختمیږي، او د جمع نومونو په ان باندې ختمیږي، او خپل نوم په اخره کې که ان نه لري یو ان اخلي. ورځو وړاندې داتیف چیرته کارول کیږي؟ په هغه جمله کې چې دوه مفعوله وي. یو مفعول یې داتیف ده. د ویم په ځواب کې هم داتیف کارول کیږي. د داتیف جوړونکي فعلونو څخه وروسته چې 50 دانې دي شاوخوا هم داتیف حالت کارول کیږي، او ځینې پریپوزیشنونو څخه وروسته هم داتیف حالت کارول کیږي. د لومړیو درې برخو په اړه په همدې خپرونه کې غږیږو او د پریپوزیشنو په اړه باندې جلا خپرونه کې بحث کوو. لومړی برخه
په هغه جمله کې چې دوه مفعوله وي یو مفعول هرومرو داتیو وي. اوس په جمله کې دوه مفعوله څنګه راتلی سي؟ راځئ چې په مثالو کې کار کوو. لومړی مثال ده د نومیناتیو مثال. نومیناتیو او اکوزاتیو مثالونه هم کار کوو ترڅو ښه پې پوه سئ. Das ist ein Baby. مونږ ویلیو چې یوه ساده جمله له یو فعل او یو فاعل څخه جوړه وي. دغه همغه ساده جمله ده. ist یو فعل ده او ein Baby یو فاعل ده. das هم صفت ده چې اشاره یې کړې همدغه بیبي ته او په نومیناتیو حالت کې ده. دغه جمله کې مونږ یو نوم لرو. که چیرې جمله کې یو نوم وو نو هغسې ده فاعل ده او نومیناتیو حالت کې ده. وقتی چې دوم نوم راغی معنی دلته اضافه سوه. Das Baby hat einen Apfel. په دې جمله کې einen Apfel یو مفعول ده او یوازې یو مفعول لرو. که چیرې اوس دلته بل مفعول را اضافه سي dem Hund. Das Baby gibt dem Hund den Apfel. اوس دوه مفعوله را اضافه سول. یو dem Hund یو den Apfel. دلته اوس داتیو مسله منځته راځي. زمونږ مستقیم مفعول څه ده؟ Apfel ده او نامستقیم مفعول یا داتیو dem Hund ده. خو له کوم ځای نه پوه سو چې مستقیم مفعول کوم ده او نامستقیم مفعول کوم ده، کوم اکوزاتیو ده کوم داتیو ده. تاسې ښه پام وکړئ همدې مثال ته. das Baby خو زمونږ فاعل ده چې نومیناتیو حالت کې ده. سمه ده؟ د دغه ماشوم په لاس کې څه شی ده؟ مڼه. دغه عمل په څه باندې ترسره کوي؟ په مڼې باندې ترسره کوي که نه؟ نو مستقیما دا عمل په مڼې ترسره کیږي. دا مستقیم مفعول ده. مڼه په اکوزاتیو حالت کې راځي den Apfel. دغه مڼه چاته چې ورکوي یا چاته چې وروړي دغه زمونږ نامستقیم مفعول ده یعنې داتیو او هغه ده dem Hund. د جملې په ترکیب کې همیشه لومړی داتیو ذکر کیږي بیا اکوزاتیو. لکه په همدې جمله کې لومړی dem Hund راغلی بیا den Apfel. دا قاعده په هغه صورت کې تغییر کوي چې د dem Hund له ځایه د هغې ضمیر وکاروو. لکه das Baby gibt den Apfel ihm. د dem Hund له ځایه ihm راغی. ضمیرونه هم نومیناتیو اکوزاتیو او داتیو حالتونه لري. په جلا خپرونه کې موږ په ضمیرو باندې هم خبرې کړي دي. دویم حالت د ویم په جواب کې. د ویم په جواب کې هم داتیو کارول کیږي. ویم یو پوښتنیزه کلمه ده چا ته معنا ورکوي. د مثال په ډول wem gibt das Baby den Apfel. wem gibt das Baby den Apfel. دا ماشوم چا ته مڼه ورکوي؟ جواب ده dem Hund. Das Baby gibt dem Hund den Apfel. دریم حالت د داتیو جوړونکي فعلونو څخه وروسته هم داتیو حالت کارول کیږي. موږ مخکې ویلې چې که چیرې په یوه جمله کې دوه مفعوله وي نو یو مفعول یې نامستقیم مفعول ده یعنې داتیو ده. خو داسې هم کیدای سي چې په جمله کې یو مفعول وي او هغه مفعول یې داتیو وي. هغه په هغه صورت کې کیدای سي چې زموږ د جملې فعل له دغه فعلو څخه یو وي. دا فعلونه له A1 نه تر C1 پورې تقریبا 50 دانې شاوخوا دي. یو څو مهم یې چې په A1 کې تاسې باید زده کړئ دلته مو راوړي دي. helfen مرسته کول، danken مننه کول، sagen ویل، glauben باور کول یا باور درلودل، antworten جواب ورکول، gefallen خوښیدل، gehören تړاو درلودل، schmecken خوند ورکول او wehtun خوږیدل یا درد کول. دغه ټول فعلونه پلوس داتیو دي یعنې دغه فعل نه وروسته زمونږ مفعول داتیو مفعول ده. د مثال په ډول ich helfe dem Mann. زه هغه سړي سره کومک کوم. مونږ نسو ویلی ووایو ich helfe den Mann ځکه له helfe نه وروسته باید داتیو حالت وکارول سي. ich helfe dem Mann. بل مثال Die Pizza gefällt den Gästen. Die Pizza gefällt den Gästen. Pizza د میلمنو خوښیږي. Wem gehört das Buch? دا کتاب دی چا ده یا دا کتاب چا پورې اړه لري؟ Das Buch gehört der Frau. Das Buch gehört der Frau. دا کتاب د هغې ښځې ده. یو اړین مطلب ته مو پام وي مونږ کولی سو د نومیناتیو او د داتیو ځایونه سره تبدیل کو بغیر له دې چې د جملې په معنا کې تغییر راسي. لکه همدغه جمله ich helfe dem Mann. کولی سو ووایو dem Mann helfe ich. dem Mann helfe ich. زه هغه سړي سره مرسته کوم. هغه سړي سره مرسته کوم زه. د جملې په معنا کې توپیر رانغی. خو دا کار په هغه صورت کې کولی سو چې موږ غواړو په
مفعول باندې تاکید وکړو. خو پام وي چې د نومیناتیو، اکوزاتیو او داتیو ارټیکلونه په خپل ځای سره سم وکاروئ، کنې د جملې معنا بیا تغییر کوي. د داتیو په اړه عمومي معلومات همدومره ول. په دې هیله چې د خبرونې نه مو یو څه زده کړي وي. که چیرې دغه ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کړئ او خپل ملګرو سره شریک کړئ. خپل نظرونه او سوالونه هم د کمنټ په برخه کې راته ولیکئ. تر بلې خبرونې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.